سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. بشیر وطندوست یم. د نن ورځې لپاره مې انګلیسي جملې په دې شکل دي. He was born in Chora. He was born in Chora. دی په چوري ولسوالۍ کې پیدا شوی و یا زیږېدلی و. This bridge was built 2 years ago. This bridge was built 2 years ago. دا پل 2 کاله مخکې جوړ شوی و. I asked him to start at once. ما وده ته وویل چې یو ځای شروع کوو یا یو ځای شروع کړي. We moved into a new house. We moved to a new house. موږ و نوي کور ته کډه وکړله یا ولاړو یا بار شو. Why were you absent yesterday? Why were you absent yesterday? تېره ورځ ولې غیر حاضر یا تېره ورځ ولې نه وې راغلی. I wished I had my own house. زما هیله یا امید لرم کاشکې مو خپل شخصي کور درلودی. I would like to eat pizza. I would like to eat pizza. زه غواړم چې پیزا وخورم. The blouse is cotton. The blouse is cotton. دا بلوز چې دی هغه د پنبې څخه جوړ شوی دی. Tell me what you want. Tell me what you want. راته وایه چې ته څه غواړې یا څه شي ته ضرورت لري. I don't like her. I don't like her. دا زما نه خوښېږي یا دا ماته خوند نه راکوي. I'll do it myself. I'll do it myself. دا زه به په خپله یا زه په خپله باندې کوم. She has been absent from school for 5 days. She has been absent from school for 5 days. دا د 5 ورځو راهیسې مکتب ته نه ده راغلې یا غیر حاضره ده. I speak a little Punjabi. I speak a little Punjabi. زما لږ پنجابي زده یا زه لږ په پنجابي باندې خبرې کولی شم. This is the biggest cat that I ever seen. This is the biggest cat that I ever seen. دا تر ټولو غټه پیشي ده چې ما په خپل ژوند باندې نه ده لیدلې یا مې تر اوسه پورې داسې غټه پیشي نه ده لیدلې. I will do my best. I'll do my best. زه به خپل کوشش وکړم. Would you please turn down the TV? Would you please turn down the TV? کولی شي چې تلویزیون هوا کښته کړې یا کمه کړې. How old is your grandfather? How old is your grandfather? ستا نیکه څو کلن دی یا د څو کالو دی. A turkey is a little bigger than a chicken. A turkey is a little bigger than a chicken. پلی مرغ تر چرګ یو لږ څه غټ دی یا لوی دی. دوستانو خدای دې وکړي چې په جملو باندې پوه شوي یاست. په کوم ځای باندې که نه یاست پوه شوي تاسې کولی شئ چې په کمنټ کې پوښتنه راڅخه وکړئ. ستاسې یوه پوښتنې ته به جواب درکړم او درته تشریح به کړم. زما چینل درسره سبسکرایب کړئ. د نورو دوستانو یا ملګرو سره شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.